د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي تاجر او پانګوال ښاغلي لال محمد اعظمي له لوري د اعظمي په نامه د فوټسال خورا معیاري او پر نړیوالو اصولو برابر جمنازیم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. پرانیستي ته یې د فوټسال لوبغاړي، ورزشکاران، ولسي خلک او سیمه ییز چارواکي وربلل سوي وو. ښاغلی اعظمي وایي دغه جمنازیوم یې په سیمه کې د سپورټس د غوړېدا او د ځوانانو د تفریح لپاره جوړ کړی دی. جمنازیوم د جوړېدو هدف یې دا و چې د بولدک په ولسوالۍ کې نه د تفریح ځای و او نه د ځوانانو یو داسې ځای درلودی چې هلته یې مازدیګري ورسي یا تفریح وکړي یا کښېني. نو ما د ځانه سره دا فیصله وکړه چې زه به داسې ځای جوړوم چې د ځوانانو د خوښۍ وړ وګرځي، یو طبیعت سازي یې کې وسي. اعظمي زیاتوي د یا جمنازیوم لګښت یې په یوازې سر پرې کړی دی. د هغه په وینا هیڅ کوم لوري یې په جوړښت کې همکاري نه ده کړې. جمنازیوم کې هیڅ چا هم همکاري نه ده راسره کړې، یوازې په خپل لګښت خپل مصرف جوړ کړی دی. هیڅ چا سره هم دغه نه چا کومک نه دی راسره کړی. د فوټبال او فوټسال لوبغاړي هم خوښ دي. وایي دوی به د دې ډول امکانات څخه بشپړه استفاده کوي او له نورو پانګوالو هم غواړي چې د لوبغاړو اړتیاو پوره کولو کې دې رول ولوبوي او په اسانتیاو رامنځته کېدو کې دې یې ملاتړ څرګند کړي. اعظمي صاحب ډېر یو نیک کار کړی دی چې د بولدک و خلکو ته یو داسې ځکه فراهمه کړې ده چې خلک راسي، د بولدک خلک اوس به راسي د تمرینات وکړي. ورزشکارانو ته مو دغه پیغام دی چې په هر رشتې کې چې دی که فوټبال دی که فوټسال دی که نور ورزشونه دی او داسې امکانات چې ورته فراهمه کړي باید داسې امکاناتو څخه استفاده وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیدالله بارک د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. ورزش باید په ټول افغانستان کې وسي، که هر کنج او هر گوشه د افغانستان وي باید په هغې کې جمنازیوم او اسټیډیوم یا د فوټبال یا د فوټسال ځای وسي. تجاران څخه هم دا غوښتنې دي چې زموږ سره همکاري وکړي او موږ حمایت کړي او زموږ هغه ضرورتونه چې موږ ورته احتیاج یو هغه راته پوره کړي. د بولدک اوسیدونکي وایي په دغه ګڼ نفوسه ولسوالۍ کې د دا ډول ګامونو پورته کېدل د لوبغاړو مورال لوړ ساتي او د نشهیي توکو څخه د ځوانانو په مخنیوي کې مهم رول لري. نن شرف الدین شاکر دی د ورزشي لوبغاړو جوړېدل د لوبغاړو پر روحیه باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دوی لوبو ته آماده کوي، دوی لیلیو سیالیو ته آماده کوي تر څو د هیواد او ولایتونو په سطح لوبغاړي او استعدادونه پیدا شي. ځوانانو ته ډېر ښه مثبت انګېزه ورکولی شي، په ځانګړې توګه د نشهیي توکو څخه یې راګرځولی شي. اعظمي جمنازیوم چې څه باندې پر یو جریب ځکه جوړ دي، 4 ډریسینګ رومز، د لوبسارانو لپاره ځانګړی اتاق، 4 اړخونو ته ځینې، یو پراخ پارکینګ او څه باندې د زرو تنو تماشایانو د ځایولو ظرفیت لري. سمیع الله غفران، نني ویسل. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس: فیض محمد سړک، چانسپورټ څیرمه، چمن.